همداسې اوس راکوزېدلو څوک یې نڅا پام نه و 2-3 وارې له منځه نو وایم څومره لوړه چړهایي ده دا موټر ته به 2 زره ډېره ښکلې خبره خو نه وه مصرف دی د هغه او کوینبینې د 0 څومره کېږي دغه 10 سنټه 2 کیلومتره دا هم سویزرلند ښکلي تونلونه ښه سړکونه او ښه ځایونه د آریانا عکسونه خو د کلي وه چې ول دا دغه دی دا ول سالنګ دی دغه دی موږ په سالنګ کې ګرځو یوه سندره چې واورېد تقریبا ښه نو سندرې بې مه اورم بس خلاص ځای 2-3 سندرې چې اوري بس هغه ته رسېږي جبې ته دلته 25 سکنډو کې وي سویزرلند سفر دی د خیر سره ملګري را سره دي ټوله انشاءالله نوي نوي ځایونه به در باندې ووینو د خیره مومن صاحب را سره دی پس له ډېره وخته مومن صاحب ډېر د سفر سړی دی او خوند ورسره کوي د سره سفر اسلامي صاحب دی ظاهر صاحب دی ظاهر صاحب موږ د خیر سره روان انشاءالله داسې دا راولېږم دا اوس عزت پازابول دې شروع کړې ده سعیدي دا میزونه ښایسته جوړ کړې جوړوم څه ده کور څو ترنران وو هغه بیچاره په موږ لا بوتلم تاسو څه شي نه دی زه وایم د موږ چې تا نه اخلو کاشکې یو نیم ماته شي یو نیم دې موږ نه هم همغسې اخیستی مې چې څنګه چالو کړم قسم کې به چې ویل انا واقف وسكان ګوره دا اوبه وګوره دا کښتۍ دي ګوره دې ځای ته اوس راغلي دا ملګري کورونه وګوره موږ داسې یو لوړ ځای کې مو یو کور نیولی دی دا ساعت مو تېر شوی دی ګوره دا کښتۍ دي هغه اوبه دي
ځای دی دغه دی جنتونه وګوره جنتونه پر دې دنیا خدای تعالی چې جوړ کړي دي مېلې او منظرې دلته دي دا بیا بېرته زه لرې کوم خدای څنګه راکاټ کړي سویزرلند بیرغونه خو وینئ او د الف غرونه دا شاوخوا منطقه خو نو وینئ چې بېلابېل زايدين لا واي فاي لك ودرېږه والله شي خدای ستا د چا الله ستاسو دی دا منطقه دا غر څه نومېدو فلومسبرګ فلومسبرګ Llega de ese بلې منظرې ننداره داسې درسره د ښکلې منظرې ننداره کوي هغه دي هغه څوکې دي supermarket address ورکړي څنګه اوس خپل ځای له موږ راوړو دا لاندې ده ویډیو دلته وکړئ ځایونه وګوره ملي منظرې وکړه دې خلکو ژوند دې خلکو نن صرف داسې عکسونه مې درته اخیستي چې بېلګه سره ډېر جالب کېبلې دي د برق په خوا په لارې ته مخسرې دراغ نه وایل موږ په دې نه پوهېدو چې کابل په دې دنیا جنت یادېږي همداسې نه ته ځای او همداسې راځي ځای داسې وای فای نه ماته نه درکړه درېکه څونه چې موږ به ډېر دا ویډیوګانې به ټولو سره شریک کړي دا زما میډیا کې زه ورته کوم تاسې اخیستلی دا خبره نه ده سمه ټول ته لېږي په ډېر احترام سره او ورته ویل کې هیله لرم چې دا ویډیوګانې ترلاسه کړي تاسو خو بیا ځایونه ووینئ دا ځای واو ډېره جالبه لاره هلک شمېرله ما سره ده بس زين بس مرس کومه ډېره ښه ویډیو ته راځي نایسه تاکسونه پرېږده خیر ده د دې سیل دې ودې نه که سیل دې بیخي ونه که قسم غرونه وګوره هلته کورونه وګورئ هغه سروکي کورونه دي د غرونو سروکي ډېر غټ غرونه دي هغه د الف غرونه همدغه دي دا د الف غرونه دي چې ډېر لوړ لوړ دي دا سویزرلند د سویزرلند ډېر ښکلی ځای دی او دا هغه سیمې دي چې د غرونو لاندې هلته ځای کې پراته دي موږ یو ډېر لوړې څوکې ته راختلي یو سویزرلند چې د اروپا ناوې بلل کېږي تاسې یې وینئ ډېر ښایسته ځای دی او له ما سره ډېر ښکلي ځایونه منظرې او سیمې ووینئ راځئ دا شاوخوا سیمې چې تاسې وینئ دا ټول کورونه دي دلته نو نور ملګري هم راسره دي
ډېر زیات څه به په تاسې باندې ووینم او سویزرلینډ ډېر خوندور او ډېر ښایسته ځای دی. دلته دا ټول کورونه دي، دا ټول د غرونو یو ډېره لوړه څوکه ده او دا کورونه چې دي دلته ټول خلکو ته په کرایه ورکول کېږي. نو که د ژوند څخه خوند اخلئ او تاسې هم غواړئ یو ښه منظرې وکړئ، ښه اورلاب یا رخصتي ولرئ، نو راسئ سویزرلینډ. اوس کومه دغه لیدلې وه مومن صاحب ساعت نو نن تېر شو، منظرې وکړلې، داسې خوندور ځای ډېر. د پرون ډېر خسته کن ډرایوینګ چې بیخي خسته وې ته، او نن ډېر خوندور ځای. ګوره دا وګوره دا منظرې وګوره، هلته ګوره دغه دی پر دې دنیا منظرې وکړئ، وګرځئ. 15 روپۍ چې هم پیدا کړئ مصرف یې کوئ، ځکه چې دا بیا ژوند نه پیدا کېږي او دغسې ځایونه بیا نه پیدا کېږي. 15 کاله بعده به دلته ډېر خلک د آلمان ته راغلي، تر اوسه پورې دا ځایونه نه دي لیدلي. رښتیا درته هم سندم د کولن د ډوم کلیسا علاوه لیدلې ده. تاسې وګرځئ دلته اروپا ده، هغسې خوند واخلئ. جنت فردوس خو دغه دی. کم ښایسته ځایونه خدایه څنګه ځای هېوادونه دې پیدا کړي دي، خلکو ته دې څنګه ښه ځایونه ورکړي دي. موږ دې یا موږ یاره مومن صاحب الله تعالی خو تا د 1000 کال عمر درکړي او چې ځوان یې دا منظرې نه ټول په موږ مومن صاحب وکړلې. پلانونه د ظاهر صاحب د اسلامي صاحب مومن صاحب یې تطبیقي ورول ځایونه دته معلوم دي. پلانچي نه راغلی والله ډېر ښه. هغه خواته نیسه بیا په ویډیو سره شریک کړه. هغه خوا نیسه نو زه به دا د مخ زما حقیقت توره کښته یې کړه. مومن صاحب درځه د خیره اوس نو چې ځو د خیره کوزي ډېر خوندور ځای ګورئ، ډېره لوکس ساحه. دا ټکټ به اخلو ښه دې کې واچوې ماشین کې لاره به درته خلاصي. ښه زه به هم خپل ټکټ واخلم چې ما ته لاره خلاص ول. دا دې اوس په دې موټر کې سپرېږو او دا به لاندې دې کې تاکېږو، نو دا به بېل خوند وکړي. کښېنه دا هم سویزرلینډ کې ډېره لوړې څوکې ته موږ راوختلو، ډېر خوندور ځای. تاسې هم هغه اوبه وګورئ چې څه ډول لکه هغه د بامیان د بند امیر غوندې. هغو غرونو سرونو کې هم کورونه دي، که زه تاسو سره نږدې کړم یعنې ډېر لرې دي، ډېر جګ غرونه دي دا. پیاده م لاره شته که نه، زه پیاده ځم تاسو سره نه
ګورئ دا خلک په همدې دغه باندې روان دي ډېر کښته ځي او مومن صاحب مخ راواړوه ظاهر صاحب خو مې نه یو هغه د ظاهر صاحب دا هم زنګو دا نو سویزرلینډ کې بیا بیل خوند لري دې کې چې سپاره سۍ شاوخوا دا ټولې منطقې وینئ او بیل او عجیب ځایونه دي ګورئ دا زنګوګانې ټول روان دي نو زه هم دا د سپور یم او ډېره مزه کوي سړی د طبیعت نه خوند واخلي او وګرځي دلته وګورئ چې د خلکو خپل هیواد څه ډول جوړ کړی دی او څومره کار یې ورته کړی دا دی اوس تقریبا 1600 متره هسې لوړ راوختلو او د تقریبا دغه ډېره لوړه ساحه ده ډېره لوړه ساحه تاسو وینئ دا زنګوګانو کې زه هسې سپور یم ځو دغه ځای به چې دی د هغې خوا بیا د خیره دې موټرو کې راکښته کېږو هسې کوچني موټرونه دي خلک پکښې ځي راځي ډېر تېز دي دا ډېر لوکس ځای دی دا دی وګورئ تاسو ډېر خوندور زنګوګانې خو وګورئ چې ځي او راځي دې کې ګرځېدلی سي دغه ټول ځنګله و دې کې خلک دې کې ځي او راځي سپرېږي هلته ورخیږي دا هم ځي او راځي